پر دا سیډ تاسو ګورئ راسره دوستانو دا یو چمچه ده یعنې یو مایکروسکوپ دی. دا که زه چیرې راواخلم پر انګلیش خط یې ونیسم دا انګلیش خط چې دی دا ماته په پښتو ټرانسلیټ کړي یعنې ماته په پښتو ترجمه کړي. اوس که ستاسو انګلیش نه وي زده نو هیڅ د پریشانۍ خبره نه ده. تاسو اوس کولی سئ چې په خپل موبایل کې تاسو اوس که هر یو انګلیش خط وي یا د دنیا هر یو زبان وي صرف انګلیش نه که د دنیا هر یو زبان وي هغه تاسو اوس په پښتو ترجمه کولی سئ یعنې په پښتو یې ځان ته اړولی سئ. ډېر یو خوندور اپلیکیشن نن ما ستاسو دپاره راوړی دی. ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص. په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ او که چیرې تاسو نوي یاست نو زموږ پیج ضرور در سره فالو کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې موږ د هغې پوښتنې جواب درکړو. راځئ ځو دوستانو د موبایل او سکرین ته چې باقي طریقه یې هلته وګورو. تاسو خپل د موبایل سکرین ته رالاست نو تاسو به په پلی سټور کې په سرچ کې ولیکئ های ټرانسلیټ. په پلی سټور کې چې کله تاسو سرچ کړئ نو تاسو به دا های ټرانسلیټ به تاسو ته راشي. دوستانو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې ډاونلوډ مو کړئ بیا به تاسو دا خلاص کړئ اوپن به کړئ. چې کله اوپن کړئ دوستانو دلته کې تاسو یې ګورئ په یوه سیټ کې چې دی هغه هندي لیکلی دی. هندي ته به تاسو راسي دلته کې به په سرچ کې تاسو ولیکئ پښتو. پښتو چې تاسو څنګه سلیکټ کړئ دوستانو دلته کې نور تاسو څخه هیڅ رقم سیټینګ نه غواړي. تاسو به صرف پر دې پاور بټن باندې کلیک شنه رنګ کې سي چې دی په شنه رنګ کې سو نو تاسو د موبایل په سکرین به دا یو قسمه چمچه یا مایکروسکوپ پیدا سي. تاسو اوس کولی سئ چې د دې مایکروسکوپ په ذریعه سره هر رقم انګلیش خط چې دی هغه پښتو ته واړوئ. مثال کې زه راخم پر دې نیسم دوستانو تاسو یې ګورئ په یو سیکنډ کې دننه چې دی هغه دا ماته چې دی هغه په پښتو اړوي. ډېر خوندور اپلیکیشن دی لازمي په خپل په موبایل کې انسټال کړئ چې خوند ترې واخلئ او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نورو دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.